وروستۍ سلګۍ لنډه او له درد نه ډکه کیسه په دې هیله چې تر پایه راسره واورئ. ماښام 8 بجې وې. د ژمي ستړې څپې لکه د تورې په شان په بدن لګېدلې. پرله پسې د بارانونو یخې سیلې خلک پوزې ته راوستلي وو. که څه هم زه له برقي بخارۍ تر خوا په داسې حال کې چې کمبله مې په پښو اچولې وه ناست وم، خو بیا مې هم له ډېره یخه بدن لړزېدی. د نورو شپو په څیر مې نن شپه هم هغه ناول چې څو اونۍ وړاندې راته یو ملګري د سوغات په ډول راکړی ولوستلی چې ناڅاپه د دروازې زنځیر وشرنګېدی. کتاب مې د دوشکې پر څنډه کښېښودی، کمبله مې له ځانه راتاو کړه او له خونې بهر سوم. د خونې تر مخ په اوږدې نیمګړې چوترې چې څو ورځې وړاندې مو پخه کړې وه کوز سوم. د ور په پرانیستلو سره مې سترګې په نسیم خان ولګېدې. د نسیم په لیدلو مې په یوه شېبه کې په ذهن کې ډول ډول پوښتنې راولاړې سوې. نسیم به چې کله هم له خپله ځایه زما د کور په لور د راتلو هوډ وکړ، نو ماته به یې لومړی په ټلیفون کې خبر راکړي. خو نن د هغه په ناڅاپه راتګ او بیا په دې نیمه شپه زه ډېر اندېښمن کړم. نسیم زما ملګری دی، ډېر ښه سړی دی. د لوړ قد او زړه راښکونکي څېرې تر څنګ د ډېرو ښو اخلاقو څښتن هم دی. تل یې په شونډو ګلابي مسکا خپره وي. خو ولې نن مې د نسیم په څېره کې ډېر څه بدلون په نظر راغلی. ډېر وارخطا برېښېدی. په شونډو یې هغه د پخوا په څېر خندانه ځلېده. سترګې یې لکه وینه سرې اوښتې وې او رنګ یې زیړ تښتېدلی و. بې له دې چې ترې پوښتنه وکړم، کور ته د ننوتلو بلنه مې ورکړه. نسیم هم بې له کومه ساته ومنله او بېرته د خونې په لوري وخوځېدی. کمبله مې له ځانه لرې کړه. نسیم ته مې پیاله له چایو ور ډکه کړه او ورته وړاندې مې کړه. نسیم لومړی انکار وکړ، خو زما د بیا ټینګار یې د مننې په ویلو راڅخه پیاله واخیسته. یو دوه غړپه یې سم د واره له ستوني تېر کړه. زه چې د نسیم حالت ډېر حیران کړی وم، نور مې صبر نه کېدی. ورته ومې ویل، خیریت خو دی، څنګه ناارامه او بې چورته یې؟ نسیم چې تر دې مهاله یې پر توشکې پروت کتاب سترګې شخې کړې وې، یوه شېبه نور هم خاموشه پاتې سو. خو بیا یې ورو غوندې سپېرې شونډې وخوځېدې. خیریت چیرې دی؟ نسیم په یو زغلنده نظر ټوله خونه له نظره تېره کړه او خپله خبره یې چې احساسات پکښې وو له ورایه څرګندېدله داسې وغځوله. هر څه مې پخپله په ځان وکړه. ما باید داسې نه وکړې. زه لیونی یم، قاتل یم. زه هیڅکله یو ښه دوست او ښه خاوند کېدلی نسم. د نسیم خان له خبرو سره مې یو ځل بیا ذهن له پوښتنو ډک سو. ما ورنه سم له لاسه وپوښتل، څوک وایي چې ته بد سړی یې؟ ته ماته معلوم یې ته یو ډېر ښه انسان یې. خو نسیم د سر په خوځولو د نه ځواب راکړ. بیا ما ورته وویل، اخر له تا نه داسې کومه خطا سوې؟ نسیم د یو سوړ اسپیلي څخه وروسته وویل، زه او جمال له وړوکوالي څخه یو د بل ملګري پاته سوي وو. د کلي خلکو زموږ د دوستي او ورورولۍ مثال یو بل ته ورکاوه. ماشومان وو او راځلمي سلو، خو د دوستۍ مزي مو لا پسې پیاوړې سوه. زه ترې لومړی سوم او واده مې وکړ. زه به په کور کې وم او یا نه، خو جمال به زموږ کره خامخا راتلی. نسیم په داسې حال کې چې شونډې یې په غاښ نیولې وې ما ته کتل او ویې ویل، احمده، د مازدیګر 4 بجې شاوخوا به وې. ما د انګړ په څنډه کې ولاړ ګلانو او کشمالو بوټو ته اوبه ورکولې چې جانداد هغه زموږ ګاونډی درته یادوم. خپلې حجرې ته یې وغوښتلم. د جانداد د سترګو له حرکاتو مې داسې احساس کړ چې کوم بد زیری یې راوړی دی. ما د نسیم خبره ونیوله. بیا رښتیا کوم بد زیری و؟ نسیم په پریشانۍ سره وویل، هو، ډېر بد زیری و. نسیم یو ځل بیا د فکرونو په نیلۍ سپور سو او په لږه شېبه کې یې د خیال بیړۍ د سودا په سمندر کې لاهو سوه. نه پوهېدم چې د فکر مرغۍ په کوم لوري ورزرې وهلې. زه د نسیم د پاتې کیسې د اورېدو لیواله وم، تر څو پورې پرې پوه سم چې کیسه څه ده. نو د نسیم په ښې اوږې مې لاس کښېښودی. ښه نسیم جانه، بیا جانداد څه وویل؟ نسیم په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې روانې سوې ما ته وکتل او ویې ویل. جانداد خوله ورانه کوله. نه پوهېدی چې ما ته دا خبره څنګه وکړي. خو ما ورته وویل، جانداده څه شپ شپ کوې، سمه خبره وکړه. جانداد چې سترګې یې په ځمکه شخې کړې وې، بې له دې چې راته وګوري ویې ویل، ما ته ستا ملګری جمال ښه سړی ښکارېدی.
ستا ښځه او جمال. د جاندار له دې خبرې سره سم ما ویل چې ځمکه چاودلې وای او زه پکې ژوندی ښخ سوی وای. جانداد به ډېر څه نور هم ویلي وي خو ما څه نه اورېدل. ما به احمد جانداد ته څه ویلي او که نه، خو نه پوهېږم څنګه به د جانداد له حجرې راولاړ سوی یم. یو وخت مې ځان ته پام سو چې په خپلې خونې کې اوږد ځغېدلی وم. ما خپله دنده پرېښوده او په جمال پسې د سوري په شان هر سهار د پخوا په څېر له کوره وتلم تر څو مې ښځې ته میدان خالي ښکاره سي او جمال کور ته په ډاډه زړه وغواړي او زه به یې لاس په لاس ونیسم. جمال څو ورځې رانغلی. د نورو ورځو په څېر هغه سهار هم له کوره د وتلو په نیت له خونې ووتلم چې په ګلالۍ مې چې د خونې د لوی المارۍ تر خوا په داسې حال کې چې په لاسونو کې یې څو کاغذونه نیولي وو سترګې ولګېدې. زما په لیدلو وارخطا سوه او ژر یې کاغذونه په المارۍ کې کښېښودل. ما ځان داسې وښودی لکه په هیڅ چې خبر نه یم. ورته ومې ویل ګلالۍ زه د 2-3 ورځو لپاره کلي ته ځم. ګلالۍ چې له ویرې یې خولې په تندي راماتې وې یوازې دومره وویل د څه لپاره؟ ما بې له کومه ځنډه وویل په کلي کې مې له چا سره لږ کار دی. له همدې خبرې سره له خونې بهر شوم. ما د تیر په څیر خو په ډیره تلوسه له نسیم نه وپوښتل ودې نه ویل چې د ګلالۍ په لاس کې هغه کاغذونه د څه شي وو؟ نسیم سر وښوراوی او ویې ویل پرې پوه نه سوم، خو فکر مې وکړ چې د جمال لیکونه به وي او له ما یې پټوي. زه چې د کور له وره څخه وتم له ځانه سره مې وپتیله چې دا کاغذونه به هرومرو ګورم او په هر ځای کې چې یې له ما پټ کړي وي پیدا کوم به یې. خو دا ثبوت ما ته کافي نه برېښېدی. ما نه غوښتل چې خبره یوازې په لیکونو پای ته ورسوم. زه د سړک په څنډه ځوړند سر په فکرونو کې ډوب روان وم. نه پوهېدم چې ولې، خو چې شاته مې وکتل نو زموږ د کوڅې مخې ته یوه رکشه ودرېده. چې ښه ورته ځیر شوم جمال مې ولیدی چې له رکشې څخه راښکته سو. زه بیرته د کور په لور په چابکو ګامونو راستون سوم. رکشه له هماغسې ولاړه وه چې سترګې مې یو ځل بیا په جمال ولګېدې، خو دا ځل ورسره ګلالۍ هم ولاړه وه. دواړه رکشې ته پورته سول. د دې لپاره چې جمال او ګلالۍ راڅخه ورک نه سي نو زه هم په بلې رکشه کې ورپسې سوم. خو له بده مرغه په ښار کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله راڅخه ورک سول. اوس نو پوره یقینه سوی وم او له ځانه سره مې وویل چې نور به رانه د ژوند څکه هم ونه کړي. ډېر ورپسې وګرځېدم. ټوله ښار مې ولټاوه، خو هغه ورځ داسې ځای او کوڅه پاتې نه سوه چې ورپسې لټولې مې نه وي، خو پیدا مې نه کړل. سترګې ستومانه بیرته کور ته راستون سوم، خو له ما نه وړاندې ګلالۍ ځان کور ته رسولی وو. ما هڅه وکړه چې په خپلو روحیاتو د ډاډ او اطمینان فضا رامنځته کړم. غوښتل مې چې ځان آرام وښیم، خو ګلالۍ زما په وضع پوه سوه او راته ویې ویل څه خبره ده؟ ولې په غوسه یې؟ په کلي کې خو به دې له چا سره جنګ نه وي کړی، څنګه بیرته ژر راغلې؟ له ځانه سره مې ویل ستا پروګرام مې خراب کړ. د هیلې بچو ته غوټې ورکوې، نور به رانه ژوندي ونه ګرځې، خو ستا نه مخکې باید د لستوڼي مار هغه د جمال بچی باید مړ کړم. زه حیران وم چې دا جمالی اخر ولې واده نه کوي. د دې لپاره چې ګلالۍ را باندې پوه سوې نه وي ځان مې خوښ وښودی. ګلالۍ په کلي کې چې مې له چا سره کار و هغه دلته ښار ته راغلی دی. بیا خونې ته ننوتلم. د لوی بکس نه مې تمانچه راپورته کړه او په ډډه مې کړه. د حویلۍ منځ ته چې ورسېدم نو ګلالۍ ته مې وویل زه ځم بیرته ژر راځم. د دې خبرې سره له کوره بهر سوم او سیخسیده د جمال په لوري چې زموږ له کور نه ډېر لرې په یو کرایي خونې کې اوسېدی ورغلم. په هماغه شېبه کې جمال له تشناب نه رابهر سوی و. ویښته یې لا هماغسې لامده و. زه چې له ډېره قهره رېږدېدم جمال راته وویل نسیمه ولې په غوسه یې؟ بیا یې سترګې په تمانچه ولګېدې. ما ته یې ژر وویل په دې بلا مړي څه کوې؟ ما ورته هیڅ ځواب ورنه کړ. جمال یو 2 قدمه را وړاندې سو او راته ویې ویل داسې زیری به درکړم چې دا غوسه دې پرې سړه سي. نسیمه د ګلغوټۍ کورنۍ زما رشتې د غاړه کښېښوده. ګلغوټۍ اوس زما سوه. ما هم په شونډو مصنوعي خندا وځلوله او له جمال سره ورتر غاړې وتم. د غاړې وتو سره سمې 3 مرمۍ وویشتې. جمال یو اخ وکړ او په ځمکه پړمخې پرېوتې.
له هغه ځایه د خپل کور په لور را روان سوم. ګلالۍ چې د واده د لومړیو ورځو په شان یې ځان سینګار کړی و، زما په لیدو زما مخې ته سوه. نسیمه یو ډېر ښه زیری در باندې کوم، خو شیرینې به زما په خوښه راکوې. خو ما ورته په قهرجنه لهجه وویل ته لومړی یو بد زیری واوره، ستا عاشق جمالۍ مې د شپې په مرګي مړ کړ. ګلالۍ چې تر څو خبرې ته خوله جوړوله، څو مرمۍ مې ورته له بدنه تیرو بیرې کړې. ګلالۍ په داسې حال کې چې په سرو وینو ککړه وه، د سلګیو په ډکه لهجه یې وویل ظالمه دا دې څه وکړل؟ تا خو به یو ځل زما خبره اورېدلې وه. جمال زما عاشق نه، زما ورور و. یو سکه ورور به هم د یوې خور دومره خدمت ونه کړي لکه جمال چې زما خدمت وکړ. زه او جمال پوهېدو که تا ته دا معلومه سي چې زه په نري رنځ اخته سوی یم، ته به له ډېره غمه هر څه ته شا کړې، ځکه مو دا خبره له تا نه پټه کړې وه. جمال به هره میاشت ډاکټر ته وړلم، نن یې هم ډاکټر ته وړې وم، خو ډاکټر دا ځل دوا رانه کړه او راته ویې ویل چې اوس بالکل ښه سوی یې. نسیمه دا چې ته له جمال نه مننه وکړې، په هغه دې شک وکړ او په وینو دې سور کړ، ښه دوستي دې ورسره وپالله. ګلالۍ د وروستي ځل لپاره راته وویل د خونې په المارۍ کې زما د معایناتو کاغذونه پراته دي، که باور دې نه کېږي ورسه ویې ګوره. دا یې وویل او سترګې یې د تل لپاره بندې سوې. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا د الله په امان.